علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله یم چې تاسو به راته روغ او جوړ یاست او د صحت په قلیو کې به نغښتي یاست. دوستانو په دغه نننۍ ویډیو کې به در سره ځینې داسې معلومات شریک کړم چې هغه به ستاسو د ګټې وړ وګرځي. دوستانو ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هم یادونه کړې وه چې میټافورس څنګه کمپنۍ ده او په هغې کې څنګه هغې کېږي. هغه ویډیو هم تاسو کتلی شئ او یې هم ګورئ. انشاءالله د هغې ویډیو به زموږ چینل ته لاړ شئ هم پکې کتلی شئ. ډسکریپشن کې به هم لینک درکړم چې موږ او تاسې کولی شو میاشتني عاید یا ورځني عاید په ښه انداز د میټافورس څخه ترلاسه کولی شو. همدغسې هم ما تاسو ته په تېرې ویډیوګانو کې د ګروپ لینک هم اچولی و چې هغه در سره جاین کړئ او هغې کې ښایسته ښایسته ویبسایټونو همدغه شانته د میټافورس په اړه معلومات ډېرې کمپنیانې د هغې ګروپ کې شته دي او شیر کوي. زموږ یو دوست دی خارجي کمپنۍ دی، ډېرې کمپنۍ شتون پکې لري. زموږ د باور او د ګټې وړ کمپنۍ دي. ټول پکې د سرمایه ګزاري او مارکیټینګ کمپنۍ نشریږي او بالکل بل پکې نشرات نه کېږي. نو دوستانو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو زه وټساپ ګروپ ته چې د دغې لینک ما تاسو ته په ډسکریپشن کې هم درکړی و په تېره ویډیو کې. دوستانو تاسو ته د میټافورس په اړه معلومات نن شیر کوم چې زما دوست شیر کړي دي. هغه چې دی 10 ګټه د میټافورس څخه یې کړې ده. دلته بیا چې دی 10 ډي په معنا د ډالرو دي، صحیح ده، لکه د ډالر هغه دی برابر دي. دلته وګوره، دلته خو چې کله ویډرا کېږي سلاټ یا هغه ځینې کامیږي خپل هغه ویډراول سیسټم چې دی هغه خپل ټکس ټکټ کړي. دلته وګورئ دوستانو، دلته به تاسو کتلی شئ 40 ډي 9.2 سنټه هم 40 ډالر هم کېږي او په دې 40 ډالرو کې صرف 2 سنټه ترې کم کړي دي. نور دا 2 سنټه چې کم کړي دي دا د ویډرا په سیسټم ترې کم کړي دي. نو د دې د وجې نه بس 2 کم شوي دي او په پوره 40 ډالر نه دي. نو دوستانو دغه د میټافورس سلاټونه دغه شانته یو سیسټم دی. هر کله چې دغه سیسټم هغه شو د دې څخه بیا 2 سیسټمه دغه ډکېږي او 2 پکې دغه ډکېږي چې د دې مطلب هم د دې څخه هم عاید لاسته راوړي. په دې کې لکه رتبه پورته خیږي. نو دوستانو انشاءالله زه به تاسو ته د دې لینکونه هم درکړم. په دې کې ډېر مختلف کمپنیانې شیر کېږي چې دا وګوره په دې کې 2 ډالره دي. دا هم یو کمپنۍ ده د لیفي په نام چې دغه یې لینک هم دی. دوستانو زه به د دغې ګروپ لینک بیا هم تاسو ته په دې هغه کې واچوم ډسکریپشن کې. تاسو راشئ د جاین یې کړئ او ښایسته معلوماتو څخه برخمن شئ. دوستانو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ. د لا ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.